مهم خبر نبیل د غزنی برید کې د هند قاری لپاره د القاعده شبکې 12 غړي وژل شوي. سلام سړی مشي وخت مو په خیر پام وکړئ. د نظم مهم خبر ده. د جمهوریت نظام د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د امریکایي بي پیلوټ الوتکې د تازه برید په اړه د خپلو سرچینو له قوله لیکلي دي چې په دې برید کې د هند قاری لپاره د القاعده شبکې 12 جنګیالي وژل شوي دي. نوموړي ویلي د هند قاری لپاره د القاعده شبکې ځانګه په پاکستان، هند، میانمار او بنگلادیش کې په خپل ادعا د اسلامی نظام د راوستو لپاره جګړه پر مخ وړي. د دوی مهم روایت په دې هیوادونو کې د خلافت رامنځته کول دي. دغه بي پیلوټ الوتکه په پاکستان کې له هوایي اډې څخه راوتلې ده. ځایي خبریالان وایي په غزنی کې له څه مودې راهیسې د القاعده ډلې جنګیالي او قماندانان لیدل کیږي. ګرانو کتونکو دا د نن ورځې چمتو کړی خبر او که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.